پورې ډېر ځله الله دا امر کوي چې واقیموا الصلاة لمونځ وکړئ وآتوا الزکاة زکات ورکړئ او یا د مؤمنانو په صفت کې وایي چې الذین یقیمون الصلاة لکه اول سورې بقره کې چې د قرآن کریم باره کې وایي چې مستقیم ته هدایت دی بیا څه وایي الذین یقیمون الصلاة دا اولنۍ خبره ده چې ایمان سړی ومنه کلمې وویله نو مونځ صحیح کوي د قرآن دا تعبیر نه دی کړی چې مونځ کوي نه یقیمون ویله دا اقامت معنا چې دا عربي کې یعنی معنی په پښتو کې لنډه دا ده چې په صحیح توګه مونځ کوي اقامت الصلاة ویله اقیموا الصلاة ویله الذین یقیمون الصلاة ویله معنا دا چې مونځ په صحیح توګه باندې کوي په سمه طریقې دا کوي نورونو موږ په لنډو الفاظو حوالې کې ورکوو حوالې کتابونو باندې روایتونه وو دا په دې موضوع په دومره وخت کې نه کېږي وخت کم خو څومره چې زموږ علم ورته رسېدلی دی او مطالعه هم کړې ده او د احادیثو کتابونو علماو په دې کې لیکلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح طریقې د ماضي ښودلې ده هغه په لنډو الفاظو باندې بیان کړو خو دا ممکن نه دی چې ټول هر څه بیان کړو ځینې مسلې سرې چې واضحه دي ورونو اولنۍ خبره دا ده چې مونځ باندې د اسلام او د کفر جدا تمیز راځي مسلمان سړی به مونځ کوي کافر او مسلمان په دې پېژندل کېږي چې مسلمان سړی مونځ کوي او کافر مونځ نه کوي دا د حدیث مضمون دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زمونږ هغه لو چې زمونږ او د دوی په مابین کې دی او یا د کفر او شرک مابین کې کوم فرق دی هغه مونځ دی نو دا مونځ عبادت دی په عبادتونو کې بنیادي عبادت دی حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر مخکې آیات کې الله تعالی دا فرمایي په سورې توبه کې د کافرانو مشرکینو په حق لا چې تاسو دې سره وجنګېږئ مستقبل المشرکین حيث وجدتموهم کافر وجدئ چېرته چې مړه کړل خذوهم ونیسئ واحصروهم محاصره یې کوئ راګیرې کوئ واقعدوا لهم کل مرصد په هره موزه کې او په مورچل کې ورته کېږئ خو فإن تابوا رجوع یې وکړه نو رجوع په څه شي راځي دین یې ومنو واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة او مونځ یې وکړه او زکات یې ورکړو نو فخلوا سبیلهم بیا څه شی کوي بیا لارې لټوي بیا موج نو مونځ په کولو باندې په زکات ورکولو باندې په توحید د عقیدې نه وروسته د هغې په منلو نه وروسته په دې باندې انسان وینه مال محفوظ پاتې کېږي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته په دې حکم شوی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله زه په دې ماموره شوم چې خلکو سره وجنګېږم تر دې پورې چې لا اله الا الله کلمه ووایي او بل دا ویقیم الصلاة او مونځ وکړي په صحیح طریقه باندې ویؤتوا الزکاة او زکات ورکړي نو چې کله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها چې کله دا کارونه وکړل وینه مالونه دا د ما نه بچ دي یعنې وینې ته به تعرض نه کېږي وینه به نه پرې کېږي او هغه به بېعزتي به یې نه کېږي مال به ترې نه اخیستلی کېږي مال غنیمت نه ګرځي مګر په حق باندې چې حق شریعت ښودلی دی چې څوک یې مړ کړ قصاص کېږي به پرې او یا زناکار د کور والا و هغه به چې کوم د رجم کېږي او یا اسلام نه پرې ته وګرځېدو هغه به قتل کېږي او نور حساب د الله نو چې هر کله بنیادي عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلقو ته ښودلی دی جبريل عليه الصلاة والسلام الله را لېږلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونځ عملا کړی دی وختونه ورته ښودلي دي او بیا ورته ویلي چې دغه وخت کې ما مونځ وکړو او دغه وخت کې وکړو نو الوقت ما بین هذین دي اول وخت نیولی تر دې وخته پر دغه مونځ دی جبريل علیه السلام ته دا مونځونه کړي دي او بیا جبريل علیه الصلاة والسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به امت ته ښودلي دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلوا کما رأیتمونی وصلي مونځ داسې وکړئ چې ما ته څنګه ګورئ چې زه څنګه کوم عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ خلکو ته ښودلی دی دې وجې نه په ځینې احادیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځې په منبر باندې مونځ خلکو ته ورکړ په منبر باندې چې خلک یې وګوري په منبر باندې الله اکبر یې ویله او په مانځه ودرېد قرات یې ویله رکوع په منبر باندې وکړه چې کله د رکوع نه راپورته شو بیا راښکته شو ځکه چې په منبر باندې سجده نه کېدله سجدې لاندې وکړه بیا بېرته منبر سر ته وختو او بیا یې مونځ وکړو صحابو ته په دې خاطر چې صحابه عملا زما مونځ ویني او په دغه مانځه کې هغه طریقه وکړي چې کومه طریقه باندې ما بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې انما فعلت هذا لتأتموا بي ما دا کار د دې دپاره وکړو د منبر په سر مې ځکه تاسو ته مونځ وکړو چې تاسو په ما پسې اقتدا وکړئ ولتعلموا صلاتي چې تاسو زما د مانځه طریقه نو موږ مکلف یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه وپېژنو مونځ کې چونکې بنیادي عمل له هېڅ یو عمل بغیر د نیت نه نه صحیح لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما الاعمال بالنیات د عملونو دارمدار ټول په څه شي دی په نیت
نورونو دا خبره باید وپېژنو نیت مونږ په پښتو کې استعمالېږي دا اصل کې دا کلمه څه شی ده عربي کلمه ده اصل کې کلمه عربي ده او په پښتو کې هم استعمالېږي نیت معنا څه ده یعنې په زړه کې قصد کول ته زما نیت دا دی دا نو ته چې زما نیت دا دی ته دا وایې چې نیت مې کړی چې زم په بازار ته ځم دا الفاظ به نه معنا دا چې زما په زړه کې دا اراده او قصد اوس دا قصد مانځه په څه باندې راځي قصد مانځه چې کله دې په زړه کې دا وه په 1300 زړه کې به دا ساتي چې زه د الله تعالی بندګي کوم او دا مونځ کوم دقه نه دا د زړه شی په خوله باندې دا ویل چې نیت مې وکړه د خلاص او 2 رکعاته یا 4 رکعاته په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو تابعینو څلورو امامانو د دې هېڅ چا نه دی ثابت چې په خوله دې هغوی الفاظ ویلي چې نیت مې وکړه یا نیت کوم د دې حاضر امام پسې نه چې په زړه کې دا وساتله چې زه دا مونځ کوم د دې وجې نه د مذهب کتابونو زمونږ ټولو لیکلي دي که هر مذهب والا واخلي هغه وایي چې سړی په خوله ختم شي خو اعتبار څه دی زړه دی لکه ملا علي قاري رحمه الله مشهور دغه به چې مشهور دی دا د هرات او هغه مستریع عالم دی تقریبا د 12 قرن هغه لیکي چې سړی په خوله باندې تلفظ پردن وکړي او بیا یې وایي چې زما دوه دی او زړه کې څلور هغه اعتبار څه دی زړه لري د دې وجې نه دا نیت ویل په خوله باندې دا نشته دا بدعت په دې باندې بدعت دې ته وایي چې نه الله کړی دی یعنې الله پې امر نه دی کړی استغفر الله الله پې امر نه دی کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی صحابو نه دی کړی تابعینو نه دی کړی امامانو نه دی نقل یو امام نه دی وروستري مریان راغلي دي خپل نظر او اجتهاد په کتابونو کې لیکلی دی چې دا به ډېره ښه سړی په خوله الفاظ وایي او هغوی دغه په کتابونو کې ایستلي دي په موږ کې دا راایستلی دلیل په څه شی دی دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ کړی دی او خلکو ته ویل چې په ما پسې اقتدا وکړي نو څوک دا وښیي دا نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې نیت مې وکړه نویت ان اصلي رکعتين دا یا قبلې ته مخ نه یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مفتاح الصلاة الطهور مونځ کلي او کنجي څه شی ده مونځ په څه شي شروع کېږي په اوداسه باندې چې اودس به کې که نه الله وایي اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم چې مانځه اراده مو کړه مونځ به کې مخ خلاص پرېږدي دا مونځ چې اودس به کې اودس چې دې وکړو دغې نه مونځ شروع کېږي معنا دا چې ته مانځه ته اوس برابر یې نور شرایط هر چا ته معلوم دي چې ځای پاکې او پاکوالی او د خپل بدن پاکوالی دا هغه هر چا ته معلوم دي موږ خبرې وکړو چې بعضې خبرو کې چاته اشتباه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي چې مونځ په مفتاح کنجي طهور دی پاکي کول او اودس کول او بیا وایي چې تحریمها التکبیر تحریم یعنې محرم هغه شی چې په تا باندې هغه کارونه چې په مانځه کې روا نه دي خوراک کا خبرې کول حرکات کول دا نه دي روا هغه په څه شي سره حرامېږي هغه په الله اکبر په څه سره الله اکبر نو نیت نشته مونځ په څه شي سره وشو د الله اکبر دا الفاظ په پښتو هم صحیح دي په فارسي هم صحیح دي په بله ژبه صحیح دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله واضح کړی دی په خپله ویلی دی او خپله عملا مونځ چې کړی دی شروع په الله اکبر کوي دی چې الله اکبر باندې کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په احادیثو کې لاسونه ورسره پورته کړي دي لاسونه پورته کول په درې طریقو راغلي دي دا درې واړه احادیث صحیح دي په کار دا چې مسلمان په هر یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاسونه پورته کول د تکبیر سره یو ځای راغلي دي الله اکبر داسې به راغلي دي چې لاسونه پورته کړي دی ویلي الله اکبر یعنې لاسونه مخکې پورته کړي الله اکبر یې څه کړی وروسته ویلي داسې هم دی چې الله اکبر یې ویلی یعنې یو ځای یې سره ویلی چې الله اکبر یا لاسونه پورته کړي الله اکبر او یا مخکې ویلی چې الله اکبر یا مخکې ویلی چې الله اکبر پوه شئ درې طرفې یا د تکبیر سره یو ځای لاسونه پورته کړي دي یا د تکبیر نه مخکې لاسونه پورته کړي وي تکبیر ویلی دی او یا یې تکبیر لاسونه مخکې اوچت کړي دي او تکبیر ویلی دی او یا یې تکبیر مخکې ویلی دی او لاسونه درې طرفې دا درې واړه صحیح دي احادیث چې ثابت شو مونږ په ایمان په کار دا سړی کله په دې عمل کله په عمل یوه
دوهمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه د دې تکبیر سره اوچت کړي چې دې روایتونه د احادیثونه صحیح احادیث دواړه طرف ته شته صرف اختلاف د علماء په افضلیت کې چې بهتر شي یعنی احادیث قوت ولا خو صحیح دواړه دي خدای سره کله په دې عمل کې کله په عمل کې نو وګو سره راغلي او دام راغلي چې وګو سره برابر هو ضرور حیال او ذنی حیال معنا برابرۍ خدا نه ضروري چې نخلول دي ورته نخلول نشته په حدیث حیال دغه په برابرۍ دا نخلول چې موږ عام نخلول خو ټول وو پرنا احادیث دي مطلب د وګو سره په برابرۍ یا د وګو سره په برابرۍ ځنه الفاظ کې فروع او ذنی راغلي دي ځنه الفاظ کې حیال او ذنی یعنی د وګو په نرمه کو سره نه دي یا دغه سره برابر دا تکبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی یا دغه ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم وینام کړی دا چې کله موږ شروع کوو نو هغه خو د الله په حمد په تکبیر باندې شروع کوي چې حدیث حمد الفاظ راځي تحلیل الفاظ راځي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا چې هغه ته دعا استفتاح وایي یعنی موږ په شروع کې هغه دعا چې موږ په شروع کې هغه یې الله اکبر را موږ شروع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف دعاګانې راغلي دي چې هر یو چاته ورسېد او حدیث پکې صحیح چې هغه مشهور سبحانك اللهم وبحمدك لا ټول ته اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد دعاء رسول الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا من المسلمين دام رسول الله دي نور وعغاني دي وصلنا لسه كل من جوه نبايد مسلمان زان بوي رسول الله غسل خدع ومي دي دا عغاني زج نبيت الله أكبر ويري لا سوري يخي وسرازو دي تكي لا سورة فكم زي كي خديشي صحيح أحاديثنا صحیح احادیثنا چې ثابت دي د وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه حدیث پکې صحیح دی چې هغه په نور حدیث پوری صحیح دی هغه کې دالي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سنا په مړوند لا الروس على لا سره ورغو او په مړوند او په څنګه لیکي یعنی لا سره دغه چلای تاسو نه دغه سره یو روایت دا صرف ستادام حدیث ته چې قبض کړي دي قبض معنا دا چې لاسه داسې نیولې صحیح را ده چې کله دا سره کې کله دا دوه سنت کته دا اول چې قبض کړو لاسه نیولې دا سنت دا داسې نیولې داسې کړو دا سنت احادیث صحیح دي علماء صرف اختلاف افضلیت کړي حدیث چې صحیح شو خلاص تقدیم ایخی په کوم ځای دي صحیح حدیث د وائل بن حجر هم دار چې په سیده باندې دا هغه صحیح روایت دی چې د وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه سنن کتابونو نور راوړی چې ټول حواله موږ وښنو نه نشته چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې خیلا په چپلاس کې خو علی صدره په سیده باندې اوس دې ته راځو چې دا لامن لاندې د نامن لاندې لاته خودل لکه موږ چې معروف دي موږ داتو دا پر روایت کې راغلي دي مشهور په دې کې روایت د علي رضی الله عنه دی چې هغه وایي چې من السنه وضع الاكف على الاكف تحت السره سنت دا ده چې ورغوي پرغوي کې دي د نامن لاندې کې سو علماء د دې حدیث اسناد کې کلام کړی په دې کې راوي دي عبدالرحمن ابن اسحاق واسطي په نامه علماء وایي چې دا اتفاق د علماء يحيى بن معين ومحمد بن حنبل نور علماء دا ذکر کړی نو چې کله ضعیف شو نو دې باندې عمل پکار دی ځکه هغه څه به اخري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح روایت سره راغلي ته به دا وایي چې ولې نور مذهب علماء صحیح کړی دی هغوی به وایي صحیح کړی دی خو خبره د صحیح کولو او ضعیف کولو خلاصه ته تاسو وایئ چې تاسو ضعیف ورسېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبره ثابته شوه باید صحیح ضعیف نه وي خبره په ثابتېدو کې ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم خپله نه دی ویلی دې نه صحابو نقل کړي صحابو تابعین نقل کړي تابعین کړي تر دې چې کتابونه جوړ شوي په هغه وخت یو اسناد نقل شوی چې ماته فلاني حدیث دی کړی هغه فلاني دی فلاني نو په دې کې داسې دي په رجالو کې په دې اسلام کې چې ضعیف خلک پکې دي لکه مثال تاسو درکوم چې اوس خبر راغله چې په دمام کې واقعه شوې ده یو سړی راغی دوه درې کسان ته راغله خو دا درې کسان ته درې واړه پېژني چې دا یو خبره کې زیاتې کوي دا بل نه کوي دا بل چې کوم دی بالکل 100% خبره